کله ناکله د سفر تر ټولو زیاته خوښي منزل ته له رسیدو مخکې وي. د بامیان ولایت هره تاریخي سیمه او منظرې په بیا لیدلو ارزي. نننی سفر مو بامیان ولایت ته ځانګړی کړی دی. د دې ولایت د تاریخي سیمو او طبیعي منظرو لیدلو لپاره دغه سفر تر وروستیو شیبو را سره وګورئ. د بامیانو سفر مو د بابا غره له لمنې پیل شو. د شنو پټیو په منځ کې خاورین کلی، د کلیوالو خلکو ساده ژوند، پاکې او روانې اوبه، د اوبو په څنډه کې رنګارنګ ګلونه او پاکې هوا یې دومره تاثیر درلود چې زړه مو نه کېده له دغه ځای څخه بلې خواته ولاړ شو. خو دې ته اړ شو تر څو د خپلې موخې پر تعقیب سفر ته دوام ورکړو. په دوهمه ورځ سهار د بامیانو زراعتي ځمکو ته ولاړو. دلته بزګران په کار بوخت وه. ماشومانو له پسونو او وزو سره د پټیو په منځ کې ګرځېدل. د ونو له تنو څخه د لمر زرینو وړانګو ځان ته یو بیل ښایست درلود. د دې ځای هر طرف ته بیله ښکلا ښکارېدله. همداسې ورغلو د بودا تاریخي ابدې مو له نږدې ولیدې. دغو تاریخي آبدو ته څیرمه د بامیان ولایت بازار ته ولاړو. په بازار کې مو د لاسي صنایعو له یوه مارکیټ څخه چې د بازارچه هنر په نوم یادېده لیدنه وکړه او د یو هټیوال سره مو د هغه د کاروبار اړوند خبرې وکړې. دو رقم نمد داریم. یک نمدهای لگانی میگه بسیار قیمتتر و بسیار با کیفیت است. یک رقم دیگه هم نمدهای ساده است. دیگه برک جور میکنیم، مثلا از وسکت، کورتین، چپن، دیگه پدلون، دیگه یه نیزی نمد ما مثلا زیر گلاسی، زیر چایبری، زیر پدموسی، سر میزی، دیگه برای چوکی موتر، برای استراحت کردن، دیگه یعنی صنایع دستی، یعنی دستکشا هست چشی، دیگه این نیزی مثلا چیزا ما بوتا برای اطفال است، دیگه برای زنانه است، کلان است، خوردین یا بخی برای اطفال است. باز یک رقم از این دستکشایش هم مثلا جور میکنیم ما که یعنی چی است؟ دستکشای پشمی است. باز دیگه از این پشمی جاکتش هم است. بعد کشاورزی تقریبا 50% مردم هم این کارا را انجام میدن. فضل خدا کاروبار ما خوب شده، امنیت هست، زیاد مردم ها میاد چکر بندی امیر اینجا. خوب است، فروشات هم خوب است. فضل د غرمې تر ډوډۍ خوړلو وروسته مو د ضحاک تاریخي ښار څخه لیدنه وکړه. دغه تاریخي ښار ته تاریخ پوهان د سوریا ریډ سیټي په نوم هم وایي. دا تاریخي کلا د غرونو په هسکو څوکو کې جوړه شوې ده چې د اسلامي امارت بیا ځلې راتګ سره یې د بیارغونې یو شمېر کارونه ترسره شوي دي.
وروسته مو د غلغلې له تاریخي ښاره لیدنه وکړه او دلته مو د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د یوه کارکوونکي سره د بامیانو د تاریخي آباداتو پر بیارغونې خبرې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجایی که شما در جریان قرار دادن، ولایت بامیان یک از ولایت‌های تاریخی و باستانی کشور به حساب میاد و از همون خاطر است که بامیان را به نام بام دنیا هم یاد میکنن. ولایت بامیان یکی از ولایت‌هایی است که بیشترین آباده‌های تاریخی، بیش از 300 تا 500 آباده‌ای که ما در جریان قرار داریم در اینجا وجود داره که بیشتر از او جاذبه های گردشگری و توریستی است و همچنان ساحات تاریخی و باستانی مثل شهر غلغله که ما فعلا در اینجا موقعیت داریم. اینا یک بخش، یک فاز اولی بود که ما تانستیم میره چه کنیم؟ ترمیم یا مرمت بکنیم. باید ووایو چې د بامیان ولایت په حقیقت کې د تاریخي او طبیعي ښکلاو له اړخه یو بډایه ولایت دی چې هر شخص د تفریح په موخه له نږدې ورته راشي. د امید افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا چې وخت ډیر کم و، د بامیانو ښار ته مو سفر هم لنډ و. زموږ ټول کاري ټیم به په راتلونکي خپرونو کې د یاد ولایت ښکلاو لپاره یو ځل بیا سفر ولرو. تر بیا او بلې خپرونې تاسې ټول په لوی رب سپارم.